دوی باید په ټولبندیز کې په کور وای، خو دوی سړکونو ته د خپل ویر لپاره راوتلي. په سلګونو دا چیغې وهي، یوازې خدای خبر دی چې په دې له درده ډکه نړۍ کې به زما څه حال وي. چیکوفسوپول د اتو میاشتو میندواره وه چې په چاړه وهل شوې او مړی یې له یوې ونې ځوړند وموندل شو. د دې مړینه ښایي چې دلته ښځې له کومو خطرونو سره مخامخ دي. دا وایي زه چې راتاو شوم او احساس مې وکړ چې یو څوک مې وهي. د ټولبندیز له پیلېدو وړاندې مو له داسې یوې مېرمنې سره وکتل چې یو ورځ مخکې پرې برید شوی و. راته ویل اندېښمنه ده چې څوک به پرې باور ونه کړي، او تر ټولو بده دا چې پر هغه سړي چې پر دې جنسي تېری کړی و هیڅ هم ونه شي. میاشتې وروسته بیرته هماغه کلینیک ته ورغلو، خو ټولبندیز نوې ستونزې رامنځته کړي. If you have an increase in the number of gender-based violence. که د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پیښې ډېرې سي او موږ د خوندي جامو یوازې یو ټاکل شوی شمېر ولرو، نو ډېر ژر به دا ټولې ختمې سي. او په رښتیا چې داسې پیښې ډېرې له خطره هم ډکې دي. دلته په جنوبي افریقا کې تیر کال 2700 ښځې وژل شوي. دا په هرو 3 ساعتونو کې یوه ښځه ده. له ټولبندیزه مخکې هر ورځ د جنسي تیري له 100 ډېرې پیښې رپورټ کېدې، خو کارپوهان وایي چې دا د اصلي پیښو د شمېر یوازې یوه کوچنۍ برخه ده. تیر کال ولسمشر سیریل رامافوسا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو ملي ناورین وباله. حکومت د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مبارزه کې د پیسو ژمنه وکړه. دا د 19 کلنې زده کوونکې یووینین مرویتیانا د وژلو پر وړاندې د ملت د غبرګونونو په ځواب کې وشو. دا پیسې به پر کلینیکونو او ټولنیزو پروګرامونو ولګول شي. دا وایي اوس دا ډېره کم ارزښته مسله ده، خلک پرې خبر دي، ځواب ورته ویل کېږي، اوس لږ پیسې هم ورته لرو، خو کار مو ډېر په کراره دی او مړي مخ په زیاتېدو دي. هر هغه جنسي اړیکې چې بې له خپلې خوښې وي هغه جنسي تیری دی. ځوانانو ته د جنسي اړیکې، تاوتریخوالي او د خپلې خوښې اړیکې په اړه زده کړې ورکول کېږي. مدافع وکیلان وایي چې دا به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بندولو کې مهم رول ولوبوي. خو په ټولبندیز کې ځینې دا خدمتونه نشته او اندېښنې دي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته به د چا پام نه وي او د خلکو ژوند به ونه ژغورل شي.